السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پورته نه وي. دوستانو که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا څخه اول در ورسیږي. دوستانو که تاسو چیرته کرکټ کسئ ګورئ نو لمر ټلویزیون د پاکستان پی اس ایل یعنې پاکستان غوره لیګ لوبې خپروي. نو کله چې لوبه شروع شي نو لمر ټلویزیون خپل چینل ته یو ځانګړی کوډ ورکوي. هغه کوډ طریقه نن تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو چې هغه کوډ په ریسیور کې یعنې ډیش ټي وي کې ورمات کړو او لوبه ورڅخه ننداره کړو. نو تاسو به لومړی راشئ، ریسیور به سټارټ کړئ، خپل سکرین به سټارټ کړئ او را به شئ خپل ریسیور چې کله تاسو سټارټ کړ نو لمر ټي وي به تاسو پکې ونیسئ. لمر چینل مو چې کله تاسو پکې ونیولو نو را به شئ خپل ریموټ به وګورئ. اوس ګورو دغه زما ریموټ دی. نو دغه ریموټ تاسو ګورئ، ریموټ کې به دغه اوکې بټن تاسو کلیک کړئ. اوکې بټن به تاسو کله چې کلیک کړه، اوس زه اوکې بټن کلیک کوم نو دغه صفحه ماته راځي. دغه صفحه چې تاسو ته کله راغله نو یو ځل بیا ریموټ ته راځو. ریموټ کې دغه شنه بټن کلیک کوو. دغه شنه بټن چې تاسو کلیک کړه نو تاسو ته دغلته بیس کې یعنې کیبورډ راځي. دغلته دغه ځای کې په دغه ځای کې تاسو ته ټول ایکس علامې لیکلې وي. نو هغه ایکس علامې به تاسو په دغه شنه بټن باندې دغه به پرې ونیسئ او هغه ایکس علامې به ټولې ډیلیټ شي. نو چې کله ډیلیټ شوې تاسو به راشئ د خپل لمر ټي وي کوډ به تاسو په دغه ځای کې ووهئ. نو راځو د لمر ټي وي کوډ 1 ګورو، راځو 1 او 2 ډي به دغلته تاسو دغه کیبورډ کې ولټوئ. را به شئ ډي ته. ډي مو چې کله کلیک کړه نو بیا به راشئ بي به تاسو په کیبورډ کې ولټوئ. بي مې هم سلیکټ کړه. نو را به شئ 1 2 ډي بي مې سلیکټ کړ. نو تاسو به راشئ بیا ای به وګورئ. نو ای ته راځم. کله مو چې ای کلیک کړه نو ای مې هم کلیک کړه. راځو 18 دي دغلته. بیا به تاسو په ریموټ کې 1 او 8 کلیک کړئ. نو بیا دې 4 تاسو په ریموټ کې 4 کلیک کړئ. کله مو چې ریموټ کې 4 کلیک کړ نو را به شئ 1 بیا به 1 کلیک کړئ. ښه 4 مې کلیک نه کړل. دغه شنه بټن کلیک کوم، هغه 4 ډیلیټ کوم. کله چې 4 تاسو ډیلیټ کړئ 4 کلیک کوم. 4 مې ووهل. نو را به شئ 1 اف به لاندې کیبورډ کې ولټوئ. دغه ده اف. نو بیا به راشئ 58 به تاسو په ریموټ کې کلیک کړئ. نو کله چې 58 تاسو په ریموټ کې کلیک کړل نو راځو دغلته اخري ای کلیک کوو. ای به تاسو کیبورډ ته راشئ. کیبورډ کې ای دغه ده. کله مې چې ای کلیک کړه اخري کې 8 به کلیک کړئ او تاسو به راشئ. نو بیا به راشئ دغه اوکې چې تاسو ګورئ دغه زیړ نښان کې ده. نو کله چې تاسو اوکې کلیک کړل وګورئ ماته لمر تلویزیون ښکاره شو. نو دغه یوه تر ټولو خوندوره طریقه